د ویاړ او شکر ځای دی چې د ګران هیواد افغانستان د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا په موخه یو ډیر مهم پړاو ته داخلي کو. دا پړاو به زموږ په لومړنیو ثانوي روغتیايي خدماتو کې د ژورو اصلاحاتو او پراختیا پیل وي چې په تکمیلېدو سره به زموږ هیواد او په ځانګړې توګه د ولسوالیو په کچه د خلکو لاسرسی لومړنیو ثانوي خدماتو ته زیات کړي. قدرمنو هیوادوالو، دا چې په تیرو څو لسیزو کې زموږ د ګران هیواد د ولسوالیو په کچه روغتیايي خدماتو وضعیت ته په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې. اوسنی د روغتیايي خدماتو مجموعه کې که څه هم څه لاسته راوړنې له ځان سره لري، مګر د اوسنی وضعیت او روغتیايي اړتیاو په مقابل کې ځواب ویونکي نه دي. له بل لوري دې حالت ته ښارونو او ولسوالیو یا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته ترمنځ د روغتیايي په برخه کې لویه بې عدالتي رامنځته کړې. د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیايي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کوي. په ولسوالیو کې د داسې روغتونونو نشتواله چې د ولسوالۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي د دې لامل شوي دي چې ډیر خلک په لوړو لګښتونو د سختو لارو څخه په تیریدو سره د ولایتونو مرکز ته لاړ شي، چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو او په اقتصاد او په ټوله کې د هیواد په ملي اقتصاد بد اغیزه کوي. نو له همدې عمله اړینه ده چې د ولسوالۍ په کچه روغتیايي خدمات پراخ او د خلکو ثانوي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی زیات شي. موږ د عامه روغتیا سکتور کې د اصلاحاتو پلان لرو او دا اصلاحات په عمل کې هم خو دا چې اوسنی خدمات د خدماتو ټولګه کلونه وړاندې جوړه شوې ده او اوسنی اړتیاو ته ځواب ویونکې نه ده، بیا کتنه پکو. موږ د خپل نوې پالیسۍ مطابق کوشش کوو چې د روغتیايي خدماتو قدمې رقمې کو او د خلک خدماتو مجموعه چې کلونه وړاندې جوړه شوې ده او اوسنۍ روغتیايي ستونزو ته ځواب ویونکې نه ده، بیا کتنه پرې وکړو او د خدماتو په کیفیت کې د پام وړ خواله راولو. د دې ترڅنګ هدف مو دا دی چې د خپل استراتیژیکي کړنلارې په اساس د روغتیايي سیستم مالکیت خپل او د روغتیايي سیستم د خودکفایي لپاره اساسي کار ترسره کړو. نن د خپل ګرانو هیوادوالو سره مونږ دا زیری شریکو چې د هیواد په 313 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د کچې عمومي روغتونونو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د لوري یو خاص لطف او مرحمت وجنه یو بودیجه ورک منظور شوې ده. قانوني او ابتدایي مراحل تر سره شوې دي او د روغتونونو د تعمیراتو چارې تدارکاتي پروسې عملاً پیل کیږي. د لسیزو را پدې خاطر اوس مهال پورې په ټول هیواد کې نږدې 14,000 بسترونه لرو. په داسې حال کې چې د نویو عمومي روغتونونو په جوړولو سره به نږدې 10,000 نور بسترونه هم زیات شي، چې دا د هیواد په تاریخ کې د روغتیايي سیستم د پراختیا اړوند ستر او مثبت بدلون او پرمختګ دی او په نتیجه کې به د ولسوالیو په سطحه یو قوي روغتیايي سیستم راتلونکي کې ولرو. د عمومي روغتونونو پیژندنه: عمومي روغتونونه GH چې په 5 څانګو عمومي داخله، عمومي جراحي، داخله اطفال، نسایي ولادي او ایمرجنسي کې خدمات وړاندې کوي. د 10 بسترونو ظرفیت لري. د هغو ولایتونو په ولسوالیو کې جوړیږي چې د ولسوالۍ د کچې روغتونونه نه لري. اوس مهال په ټول هیواد کې
د 4 څخه 400 زیات ولسوالۍ شتون لري چې یوازې په 93 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د کچې روغتیايي مرکزونه شتون لري. پاتې ولسوالۍ د ولسوالۍ په کچه روغتون ودانۍ او خدمات نه لري چې په همدې اساس د عامه روغتیا وزارت د خپل پراختیايي پلان لمخې د ولسوالیو په کچه د باکیفیت معیاري ثانوي خدماتو د خدماتونو وړاندې کولو په موخه د عمومي روغتیايي روغتونونو د جوړولو پلان ترتیب کړ. د اړوند پلان قانوني مراحل تر سره او دا اوس عملاً مونږ او تاسو د چارو د پیلېدو شاهدان یو. د دې لپاره چې لا ښه وضاحت وشي عمومي روغتونونه به په لاندې برخو کې خدمات وړاندې کوي. عمومي جراحي عاجل تروماتولوژي او اورتوپیدي 6 بستره، داخله اطفال او نویو زیږیدلو خدمات 10 بستره، نسائی ولادي خدمات 4 بستره، عاجل خونی خدمات 4 بستره چې د ټولو مجموعه 10 بستره کیږي. د عمومي روغتونونو د جوړولو اساسي موخې د عمومي روغتونونو د جوړولو اصلي موخه په افغانستان کې د لري پرتو سیمو اوسیدونکو ته د خدماتو برابرول، د ثانوي خدماتو څخه د محروم ناروغانو ته د خدماتو پراختیا، د ناروغانو د مړینې د کچې راټیټول او په ټوله کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي زیاتول دي. ځانګړي موخې د هیواد په کچه په روغتیايي سیستم کې د بسترونو زیاتول، د مسلکي متخصصینو درملو او طبي تجهیزاتو په مرسته په ولسوالیو کې ثانوي روغتیايي خدماتو پراختیا، د عمومي روغتونونو په جوړېدو سره د ترویجي او درملیز خدماتو په برخه د ټولنې لاسرسي زیاتېدل، د باکیفیته خدماتو د وړاندې کولو په موخه د وړ او متخصصو اشخاصو ګمارنه. افغان متخصصین به د اړتیا سره سم په اړینو برخه کې روزنه او زده کړه ترلاسه کوي. د نورو لارو څخه د اړتیا وړ روغتیايي خدماتو ته د خلکو لاسرسي به زیات شي، لکه د ډاکټرانو سره په انلاین توګه مشورې، د لرې څخه د رادیولوژي خدمات او داسې نور. د رجعت ورکولو سیستم به د اضافي فشار لري کولو سره په اوسنیو ولایتي او مرکزی روغتونونو کې د ښه کېدو لور ته ولاړ شي او په دولتي روغتونونو کې به د خلکو باور زیات شي. د ناروغیو درملنه او تشخیص په لومړي سر کې ترسره کېدل او د مزمنو ناروغیو ګراف راښکته کېدل. تدارکاتي پروسه کې د ګډون دعوت د دې لپاره چې شفافیت رامنځته او د هیواد وګړو ته د لا ښه کاري زمینه مساعده شي، د عامه روغتیا وزارت ټولو په شرایطو برابر داوطلبو ساختماني شرکتونو ته بلنه ورکوي چې 313 عمومي روغتونونه د نویو تعمیراتي چارو په داوطلبۍ کې د ګډون په موخه خپل شرکتونه د عامه روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست سره ثبت او په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د ثبت کېدو لینک د عامه روغتیا وزارت په ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو کې موندل کیږي. اداري جوړښت په یادو روغتونونو کې چې هر یو به نږدې 15 روغتیايي پرسونل ولري، 20,000 مسلکي او اداري اشخاصو ته په کار زمینه مساعده وشي چې د استخدام چارې به د یو منظم پلان او شفاف میکانیزم په اساس ترسره کیږي ان شاء الله. په اخر کې غواړم ووایم چې زما لپاره چې د روغتیايي سکتور مسؤلیت په غاړه لرم، د ټولو افغانانو روغتیا زما د لومړیتوبونو څخه ده. نن چې موږ د افغانستان په 313 ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د تعمیراتي چارو د پیل پرانسته کوو، دا زموږ د هغه تعهد بیلګه ده چې د روغتیايي وضعیت د ښوالي او روغتیايي خدمتونو د پراخوالي په برخه کې لرو. زه امید لرم چې دا روغتونونه به یوازې د تعمیر په شکل نه پاتې کیږي، بلکې د دې روغتونونو په تجهیز او کارکونکو چارو په استخدام سره به دا زموږ راتلونکي نسلونه د روغتیايي حالت د ښوالي تضمین کوي او د ولسوالۍ د خلکو لپاره د اسانتیاو پیل دی. زه هیله لرم چې زموږ په دې پیل شوي پروسه کې د ټولنې وګړي په محلي ډول
هر اړخیز ګډون ولري، د دې روغتونونو د کارونو د خطر سره کېدلو په موخه د یادو کارونو څخه لیدنه وکړي ترڅو په ګډه دا پروسه کامیاب شي. ومن الله التوفیق.